چې حضرت زیاد ابن حدیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما ته امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې ای زیاد ابن حدیر تا ته معلومیږي چې ما یهدم الاسلام اسلام څه شی ورانوي؟ ما ورته وویل چې ما ته په دې باندې علم نسته. نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وایي راته وویل چې یهدمه ذلة العالم، اسلام چې ورانوي اول ذلت و چاپلوسي د عالم ورانوي، چې عالم په نام د عالم باندې ذلت قبول کی او چاپلوسي قبول کی د مفاداتو د دنیا په وړاندې باندې په دین باندې پل کیږي، نو دا به دین ورانوي. دوهم وجدال المنافق بالکتاب، جدال د منافق په کتاب الله باندې، یه منافق و یه ملحد عقیده په قرآن و په کتاب د الله باندې نه لري، خو ځان مسلمان بولي، د مسلمانانو په منځ کې یې پوشت و گوشت مسلمان سره یي، نو مسلمانان په باندې خطا یي، له قال الله او قال رسول څخه غیږي او په اصل کې خټه کې دی کافر یي او په دې دین باندې معتقد نه یي، دا دین ورانوي. او دریم وحکم ائمة المضلین، حکومت کولو اقتدار چلول د گمراهو امامانو د گمراهو پاچایانو، دا دین ورانوي. ځکه چې الناس علی دین ملوکهم، چې پاچا گمراه سو، پاچا بېدینه سو، ټول ملت به بېدینه کیږي. نو اصلا خبره دا ده چې د یغو یهودو نصاراو دسیسه دا وه چې دا مسلمانان مظلوم پاته سي، فقیر پاته سي، عاجز پاته سي، او دا یې په یو داسې بهانه باندې عاجزي ته ټیل وهلو چې دوی داسې خیال کوي چې موږ په اصل مقصد باندې مشغول یو. خو که په حقیقت کې ورته وګورو، د موږ په قرآن عظیم شان کې، د موږ په احادیثو کې، د موږ په فقه کې او بالاخص حنفي فقه کې چې موږ ورته متوجه سو، نو دغسې جنابان چې څرګندونې کوي چې دغه علوم مباحه علوم دي او دنیوي علوم دي، دا د متوجه سي، دا د ما خبرو ته د لیږ متوجه سي چې دوی فقط عبادات دینی علوم بولی او معاملات و ساینس و طب و تکنالوژي او دنیوي دا کوم معاصر علوم سي دي، دا د دین برخه نه بولی، نو دوی د دې خبرې ته متوجه سي چې آیا په قرآن عظیم شان کې دغه علوم ستا ذکر د دغه علومو د دغه معلوماتو راغلی ده که نه ده راغلی؟ آیا په قرآن عظیم شان کې له غرونو، له لمر او له سپوږمۍ او له بارانونو، له مځکې او له زراعت او له فصل او له کښت او له باغونو ذکر سوی ده، یادونه یې سوې ده که نه ده سوې؟ دا قرآن عظیم شان چې کوم شی یادوي، دا قرآني شی دی که دنیوي او مباح شی دی؟ آیا په قرآن کې داسې فضله او مباح شیان راغلي دي چې هغه هیڅ مطلوب نه دي مسلمان ته؟ په قرآن عظیم شان کې چې حکم ده او امر ده او دغه اصولین او دغه فقها او دغه حنفیان ټول په دې باندې پوهیږي چې امر مطلق ذکر سي لپاره د وجوب ده، مګر قرینه صارفه موجوده سي. نو آیا دغه امر چې په قرآن کې راغلی سي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تاسې تیار کړئ د دفع د شر د شریرانو، د ظلم د ظالمانو، د کفر د کافرانو، د یرغل د یرغلګرانو دپاره له هر قسم طاقته، له اسه نیولې تر اتومه پورې دا ټول وسایل د جنګ او د حربو د اسباب تاسې تیار کړئ. آیا دغه چې په معرف القرآن کې مفتي محمد شفیع صاحب لیکلي، په صراحت سره لیکلي دي چې دغه اسباب د آلات د جنګ او د حرب تیارول دا فرض دي په مسلمانانو باندې، او عام ټول جمهور علما په دې باندې وایي چې دا فرض دی، او دوه قسمه فرض دی. د اولاتو د امورو دپاره دا فرض عین ده، او د رعایاو دپاره فرض کفایي ده. ولاتو د امورو ته ځکه فرض عین ده چې دوی په همدغه موقف کې دي چې دوی پوهنتون جوړ کړي، دوی کارخانې جوړې کړي، دوی د وسایلو د ایجاد دپاره، د وسایلو د صنعت دپاره دوی عملي کار وکړي، د دغه په دغه موقف کې دي. او رعایت چون په دې موقف کې نه ده، نو که دا اولاد د امورو دا کار پرېښو، رعایت هم پې ګناهګار ده. لکه لمونځ د جنازې چې له چا پاته سو، نو ټول امت پې باندې ګناهګار ده. هغه کسان چې ورته رسېدګي ممکنه وه، هغه ټول پې باندې ګناهګارېږي.
دا ځکه ګناهګارېږي دا وجه د فرضیت یې همدغه ده چې دغه رعایت چې د پیازو د ټماټرو د ګراني په وجه باندې مظاهرې کوي او سړکونو ته راوځي د دغه عظیم امر په پاته کېدا باندې چې له ولاتو د امورو پاته دی چې دوی ټینګ نسي جوړولی، توپک نسي جوړولی، خنجر نسي جوړولی، توره نسي جوړولی، تیاره نسي جوړولی، اتوم نسي جوړولی او د مسلمانانو په وږو باندې سپاره دي له دو چې دا مطالبه وکړي چې تاسې دغه اهم شی ولې پرېښئ. هغه اهم شی چې حفاظت د اسلام تر دغو پورې موقوفه ده، بقا د اسلامي نظام تر دغه پورې بنده ده، د اسلامي بیزې د اسلامي خطې حفاظت تر همدغه وسایلو پورې موقوف ده او بند ده. دا تاسې ولې دې څخه غافل یاست؟ د دې مطالبه به دوی له خپل دور حکومت څخه کوي. په دې وجه باندې په هغو باندې فرض ده. نو دغه حکم چې واعدوا لهم ما استطعتم، دغه حنفیان صاحبان دي متوجه سي دي ته چې دا لوی لوی نومونه یې په ځانو پورې تړلي دي. شیخ حنفي دا یې په ځان پورې تړلی واعدوا صیغه دا د استحباب دپاره ده، د خدای په خاطر ورته متوجه سه. دا د ساینس د علم ثبوت کوي په واعدوا لهم ما استطعتم سره، ځکه اعداد د وسایلو اتوم جوړول، میزایل جوړول، هوایي جهازونه جوړول په اعتکاف کې نشي کېدلی، دا په تهجد باندې نشي کېدلی، دا علاحده عبادت ته، دا هم جز د دین ده، دا هم برخه د دین ده. او له بلې خوا تاسې د خپل فقې ته راسئ. ای حنفیانو تاسې د خپل حنفي فقې ته وګورئ چې دا متون د حنفي فقې، فتاواوې د حنفي فقې او کتابونه د حنفي فقو ترتیب څه ډول ده، کوم فنون کوم علوم په دغه حنفي فقه کې جای دي. صرف عبادات دي، دا نور شیان چې کوم کې ذکر شوي دي دا مباح علوم دي، هغه بهتر کټ کو. مثلا موږ هدایه لرو اول جز دیغه عبادت ته، عبادات دي، سوالات طرف ته. دوم جز دیغه معاشرتی علوم دي، چې نکاح ده، ایمان دي، دا معاشرتی دي، معاشرت علوم دي. اجتماعي علوم دي، دغه اجتماعي علوم معاشرتی علوم فرض دي که نه دي فرض په مسلمان باندې؟ دا د دین جز ده که نه ده؟ دا د فقه جز ده که نه ده؟ ورسره د کتاب سیر ده، کتاب بغات ده، کتاب مرتدین ده، حدود دي، دا ذکر شوي دي. دغه سیاسي علوم دي پکې، دغه سیاسي علوم برخه او جز دي دغه دین دي که نه دي؟ ورسره ذکر شوي پکې په ډېر تفصیل سره معاملات ذکر شوي دي، زراعت کې ذکر ده، مساقات کې ذکر ده، مزارعات کې ذکر ده، مزاربت کې ذکر ده، تجارت کې ذکر ده، بیوع کې ذکر دي، فاسد او صحیح کې ذکر دي، دا ټول کې ذکر شوي دي. آیا دا تیر پرېکو؟ دا قطع کو؟ دا د دین برخه نه ده؟ دا مباح علوم دي، دا تیر پرېږدو؟ خو دا خو معاملات دي که نه؟ دغه اقتصاد خو همدغه هدایه ده که نه؟ دا شاته بیع طرف او شبهه طرف هدایه دغه د اقتصاد فن ده، د اقتصاد متن ده. او همدارنګه تاسې متوجه سئ دې ته چې په دغه صنعت په باره کې فقه حنفي څومره اهتمام په بارې د صنعت کې کړی ده. استثناء و اصطلاح د موږ همدغه فقها علما که چېرته واقعي حنفیان یې دا بیا که عالمان یې که شیخان یې دا بیا پوهېږي په دې باندې چې استثناء چې ده بیه د معدوم ده، بیه د معدوم په عمومي قواعدو د فقه کې حرامه ده، ناروا ده. لیکن د صنعت او د استثناء په صورت کې دا روا ده، د معدوم شي بیه ده. کارخانهدار ته اډر ورکوي دومره موټر یې راته جوړ کړه، دومره ټانګونه راته جوړ کړه، دومره تیارې راته جوړ کړه، تر مخ دومره ټپۍ ورکوي، پیسې ورته انتقالوي. دا روا دي که ناروا دي؟ دا په کوم قانون د فقه باندې روا دي؟ په کوم قانون د شریعت کې روا دي؟ دا د استثناء په قانون باندې روا دي. آیا دا د استثناء اصطلاح، دا د استثناء مسائل، د سلم مسائل، دا د فقه او د دین جز نه دي؟ طب د دین جز نه ده؟ د موږ د احادیثو په کتابو کې د دې دپاره باب د طب او د رقا نسته؟ امام شافعي رحمت الله علیه نه وایي چې العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. او دغه حنفي صاحب دا په حدیث باندې حواله کوي چې دا پیغمبر علیه السلام ویلي دي. دومره م پوهېږي چې دا پیغمبر علیه السلام ویلي دي. زه خو وایم چې امام شافعي صاحب ویلي دي، پیغمبر علیه السلام نه دي ویلي. بیا یې هم په دومره جدیت باندې منم. د امام شافعي صاحب خبره په دومره جدیت سره منم چې امام شافعي صاحب مبارک فرمایي چې العلم علمان، علوم اصلا دوه قسمه دي، یو علوم د ابدانو دي، یو علوم د ادیانو دي. ځینې طلبا پوښتنه تیر کوي چې د علم ابدان یې ولې مخته کو؟ وایي ځکه اول صحت بدن ده، که صحت بدن نه وي، انسان صحت ونه لري، عافیت ونه لري، علم دین هم نشي حاصلولی. نو هغه مقدمه ده ورته، هغه موقوفا علیه ده ورته.
او دا جناب خو حدیث لا بولي دومره پورته ورته خیږي نو چې حدیث هم بولي چې علم ابدان په حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام تا ته د تا په گفته باندې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې علم ابدان هم علم طب هم دا علم ده او اهم علم ده له دین سره برابر علم ده نو بیا یې څرنګه دنیوي علم بولي بیا یې څرنګه مباح علم بولي د خدای په خاطر باندې په دې امت باندې رحم وکړي په مسلمانانو باندې رحم وکړي د دین مطالعه وکړي د انبیاء علیهم السلام اشغال مطالعه کوي انبیاء علیهم السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شپنی کړی ده تجارت یې کړی ده حضرت آدم علیه السلام زراعت کړی ده حیاکت یې کړی ده حضرت ادریس علیه السلام خیاطی کړی ده وسائل د خیاطی کشف کړي دي جوړ کړي دي حضرت موسی علیه السلام او حضرت ادریس علیه السلام کتابت و لیکنه کړې ده د لیکایي علم یې زده کړی ده الله په قرآن کې د کتابت و د لیکلو ډېر اهتمام بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت شفاء بنت عبدالله عدوی رضی الله تعالی عنها ته وایي صفیه ته کتابت وروښیه علم د رقا وروښیه علم د طبابت وروښیه کتابت وروښیه نو حضرت امهات المؤمنین څخه 2740 احادیث او عظیم احادیث لوی اصول د دین دا را نقل شوي دي 2740 او د ما د تا د امت دا حال ده چې له نره کوله نیولې تر زنانه کوله پورې په سلو کې د 99 د لمانځه ترجمه نه ده زده د لمانځه مسائل یې نه دي زده یو داسې د روزې په مسایلو نه پوهېږي د تجارت په مسایلو نه پوهېږي ټولو کتابونو د مختار زین العابدین صاحب تاسې شامل راوګورئ ټولو پکې لیکلي دي چې هر څوک چې په کوم تجارت باندې مشغول سي د هغې تجارت علم پې باندې فرض ده په هغه باندې فرض عین جوړېږي که کوم صنعتکار صنعت کوي د هغه صنعت علم پې باندې فرض ده پې باندې فرض عین ده چې هغې کې حل و حرمت ورته معلوم سي په د شریعت له لحاظه نو ورونو د خدای په خاطر باندې ورته متوجه سئ له دینه سره ټوکې ملنډې مه وهئ او له دینه سره په داسې انداز باندې مه چلیږئ هغسې دوی وایي چې دا مباح ده او د امیر امر ده هغه امیر په داسې شي کې امر مباح ده چې د هغه تر فایدې ضرر زیات وي لکه د بنګو بوټي کرل یا د چرسو بوټي کرل یا د انګورو بوټي کرل په هغې کې فرض که یو امیر امر وکړو چې د دې تر مفاداتو تر ګټو تر فایدو ضررونه زیات دي د دې کې مخدر شیانو مضر شیانو مسکر شیانو خمر شیانو د دې څخه جوړېږي دا شی مه کوئ نو په هغې کې که د امیر امر واجب ده واجب التعمیل ده او امیر به داسې امیر نه وي چې هغه په دې کې امر کوي چې د خدای د قرآني علوم مه زده کوئ دا دنیوي علوم دي له دې چې تاسې محروم پاته سئ ټوله طبقه محروم پاته سئ عالم امیر د مسلمانانو داسې امر هیڅ چېرته هم چاته نه کوي او په دې باره کې دا په زور په امیر پورې مه تړئ الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته ټول شنوا غوږونه او بنا سترګې را نصیب کړي اقول قولي هذا د نړۍ هر غافل په اذان ویښه وم زه بلال خو به ولې جهان ویښه وم زه بلال خو به ولې جهان ویښه وم